بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. یو مرګري تاسو کړه ده چې نن سبا په مالی مشکلاتو کې لکه اخته او د رزق تنګي و غیره ده دغه د پاره د سې وظیفه یا څه ختم موږ د ځان په دې خبره پوه کو چې حالات راوستون کې هغه الله جل جلاله ده او مالداري او غریبي ورکون کې هم الله جل جلاله ده. نو څومره چې کېږي د الله جل جلاله درته سوال کول د الله جل جلاله نه خپل حاجتونه غوښتل د حاجت د پاره مونځ کول او دعا غوښتل دا د ټولو نه لویه وسیله او لویه ذریعه ده. او څومره چې په چا د دعا دروازې کولاو شي روایت کې راځي چې په ده باندې د الله تعالی د طرف نه د خزانو دروازې هم کولاوي شي. موږ خلک اکثر داسې یو چې د دعا اهتمام نه کوو، د نفل او د صلات حاجت اهتمام هغه نه کوو او په دې اوږدو وظیفو پسې اکثر هغه ورپسې وي. خو به هر حال په صحیح نیت په دې نیت باندې چې دغه د الله تعالی مبارک نوم پاک نوم هغه منګه د الله ته وسیله کو او د الله په دې پاک نوم باندې د هغه نه سوال کو چې زموږ حاجتونه ضرورتونه پوره کا، د رزق تنګي زموږ ختمه کا، قرضې ختمه کا. نو د دې لپاره زمونږ مشرانو هغه د خولې یوه وظیفه ده د شاه منصور باباجي رحمه الله چې څوک د ماښام مانځه نه وروستو 3 پیرې درود شریف او په منځ کې 100 او 1 پیره الله الصمد 101 پیرې دا وایي نو چرته به هم دی هغه بې خرچه کېږي نه او په ده باندې به د مال پراخي راځي. 3 پیرې په اول کې درود شریف، 3 پیرې په اخره کې درود شریف او په منځ کې الله الصمد 100 او 1 پیره. بل دغه باباجي د خولې یو وظیفه ده چې څوک د ماښام مانځه نه وروستو 11 پیرې درود شریفو بیا لإلاف قریش دا صورت چې دی 11 پیرې او بیا 11 پیرې درود شریفو دا وایي الله جل جلاله به پې د رزق تنګي هغه نه راولي. معمولي عمل دی په 15-16 منټه کې کېږي. دا دواړه عملونه ټول په 10 منټه هم نه لګي چې ورو وی ښه په توجه باندې وی د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی مبارک نوم دی، د هغې په برکت باندې به الله تعالی زمونږه هغه مسایل هغه به حل کوي، زمونږه ضرورتونه به پوره کوي، زمونږه حاجتونه زمونږ تنګي هغه به لرې کوي او زمونږه د رزق پراخي به الله تعالی موږ له راکوي. نو دغه 2 مختصرې وظیفې دي دغه کوئ. د دې نه علاوه دا معمول جوړول پکاري په استغفار کې الله تعالی لوی برکات ایښودلي دي چې خامخا دې موږ د ورځې صحیح حصه د استغفار هغه وایو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. که ډېر نه نو دا 100 پیرې خو دې خامخا وایو او د هغې سره درود شریف د دې خپل برکتونه یو پیر درود شریف ویل 10 رحمتونه په الله تعالی نازلای، د رحمت دروازې په الله کولاوي کی، د عافیت دروازې په الله کولاوي کی. نو دا درود شریف استغفار او دغه وظیفې چې خو د ماښام سره تعلق ساتي او د درود شریف او د استغفار کثرت کول دا د رزق د پراخۍ لپاره لوی سبب دی. الله تعالی دې په موږ له عمل توفیق راکړي. بل بعضې کلمات داسي چې د هغې اثر چې دی هغه ګرمي ناري. نو زمونږ بعضې رونه یا خویندې هغه یو عمل ورته خلک ووایي دا به دومره زره پیرې ووایي، څوک ورته وایي 1,50,000 پیرې به ووایي، نو دې ورته ونښلي. چې هغې ته ونښلي نو هغه مسلسل په یو ټایم باندې ډېر ساعت وایي. نو کله هغه په سړي باندې لکه څه ګرمایش راولي یا څه داسې حالات راولي چې دماغو ته نقصان ورسیږي. نو دا بعضې کلمات چې دي دا ډېر زیات مه وایي. زیات چې وایي نو استغفار او درود شریف د دې هیڅ نقصان نشته. او بعضې کلمات داسي چې هغه سره ډېر وایي نو د هغې ناري اثري د اور غوندې ګرم اثري نو د انسان په دماغو باندې اثر کوي. نو دغې ته هم لږ خیال کوئ. هسې نو بعضې خلک یو بل ته وظیفې ښیي او دومره ډېر مقدار ورته وښیي چې هغه بیا په توجه نه وایي. دا نه وایي چې زه د الله تعالی نوم اخلم. د الله تعالی نوم چې اخلې لږې اخله خو په توجه باندې اخله هغه اثر کوي. که ته یې 10 زره پیرې وایه خو چې سوچ دې ورته نه او فکر دې ورته نه د هغې هغه اثر نه کم چې په توجه باندې ویلی کېږي. نو دې کې هم لږ احتیاط کوئ، د حد نه ډېر زیات یو کلمات هغه مه وایي.